السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. دوستانو په نننۍ ویډیو کې د ابوظبي آیلینډ شارجې او د دوبۍ نه علاوه کوم چې نور امارات دي هغه رجسټریشن په اړه معلومات درکوم. که څه هم ځینې معلومات په دې کې تکراري دي خو دلته د دې معلوماتو درکولو وجه هم دا ده چې ما نه په لسګونو بار پوښتنه شوي او ورسره د ویزټ ویزو په اړه معلومات درکوم. کوم چا چې ویزټ ویزې ختم دي د هغې ترڅنګ هغه کسان چې په وطن کې بند پاتې دي او اوس د دوی ویزې ختم دي یا د ځینو شپږ میاشتې وخت پوره شوی دی د دوی په اړه هم معلومات درکوم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او دوی سره چې کوم تشویش دی دغه په اړه هغه ختم شي. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړې ده چې کوم تاسو ترې افغانستان پاکستان سربیره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې د نورو ملکونو ویزټ ویزې عمرې پیکیجونه هوټل بوکینګ د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کوم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه اماراتو ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وي د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله مو چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په ډېره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ. په سر کې به د ویزټ ویزو په اړه معلومات درکړم. کم چا چې د دوبۍ ویزټ ویزې د درېیمې میاشتې څخه مخکې او یا وروسته ختم شوي دي نو د دوی سره د اتمې میاشتې لسم تاریخه پورې وخت شته چې اماراتو کې پاتې شي. نو په دې کې کم چا چې ویزه د درېیمې میاشتې څخه مخکې کله هم ختمه شوي وي مقصد د یو کس ویزه د 2019 کال په 12مه میاشت کې ختم شوي ده نو هغه پسې به د 12مې میاشتې نه رانیولي تر هغو پورې به د پسې غرمې جمع کیږي چې تر څو پورې د اماراتو کې او کم چا چې ویزه د درېیمې میاشتې نه را په دې خوا ختم شوي ده که هغه په شپږمه کې که هغه پنځمه کې که هغه څلورمه کې او حتی که هغه په اوومه کې نو دوی دې د اتمې میاشتې لسم تاریخ پورې یې ویزه بدله کړي او یا د اماراتو څخه بهر لاړ شي. که چیرې دوی د دواړه کاره ونه کړل نو دوی پسې به د اوومې میاشتې 11 تاریخ نه غرامې حسابیږي. په دغو کې هغه کسان کم چا چې ویزې د درېیمې میاشتې څخه مخکې ختم شوي دي هغه د 48 غنټې مخکې دویم نمبر ایرپورټ ته لاړ شي. دویم نمبر ایرپورټ کې د درېیم نمبر ګیټ ته ورشي. هلته ډیپورټیشن سنټر دی. هغلته به د دوی څخه بایومیټریک وشي او دوی ته به اجازه ورکړی شي چې وطن ته واپس لاړ شي. کوم کسانو چې د درېیمې میاشتې نه را په دې خوا د دوبۍ ویزټ ویزه ختم شوې ده نو دوی د 6 غنټې مخکې د خپل پرواز څخه دویم نمبر ایرپورټ ته لاړ شي. هلته د ایرپورټ مسؤلو کسانو څخه پوښتنه وکړي هغه به ورته لار وښایي او هغې نه پس به دوی ته اجازه ورکړی شي چې وطن ته لاړ شي. دلته د یو خبرې یادونه ضرور کوم. تیره ویډیو کې ما د ګلف نیوز معلوماتو له مخې ویلي وو چې دغه کسان به 400 درهمه پیس ورکوي خو کلم چې ما دغه موضوع تعقیب کړه او زمونږ ځینې وطنوال خپل ملک ته لاړل د دوی څخه ما پوښتنه وکړه چې ستاسو څخه هلته پیس واخیستی شو. دغو کسانو ماته وویل چې موږ نه 1 روپۍ پیس هم نه دی اخیستی شوی. نو د دې نه داسې معلومیږي کم معلومات چې په ګلف نیوز کې راغلي وو هغه غلط دي ولې چې دلته د دې کسانو څخه هیڅ پیس نه دی اخیستی شوی. نو کم چا چې د دوبۍ ویزټ ویزې ختم دي که هغه د درېیمې میاشتې څخه مخکې دي او که شاته دي نو دوی دې د اتمې میاشتې لسم تاریخ پورې له اماراتو څخه بهر لاړ شي او کوم څوک چې غواړي په داخل کې بله ویزه ولګوي نو په هغې کې هغه کسان کولی شي چې بله ویزه ولګوي چا چې د دوبۍ ویزټ ویزې د درېیمې میاشتې نه را په دې خوا ختم شوي دي او کم چا چې د درېیمې میاشتې څخه مخکې ختم شوي دي که هغه غواړي بله ویزه ولګوي نو دوی د یو پیره جوازاتو ته ورشي هغو سره د خبرو وکړي ولې چې ما سره کوم معلومات دي دوی نشي کولی چې بله ویزه ولګوي تر هغې پورې چې دوی هغه تېره غرامه نه وي جمع کړي. خو ښه خبره دا ده چې دغه کسان دی وطن ته لاړ شي. د اوومې میاشتې په 11 تاریخ باندې اماراتو جوازاتو اعلان وکړ چې کم چا د اماراتو ویزټ ویزې دي هغو ته به مونږ د اتمې میاشتې 11 تاریخ نه پس یو میاشت نوره وخت هم ورکو خو تر ننه پورې د هغې وخت پته نه لګي چې دا وخت دوی څنګه ورکوي او په دې کې کم چا چې د دوبۍ ویزټ ویزې دي هغو ته د وخت نه ورکوی کیږي. بل را بشمه دلته به د ابوظبي آیلینډ شارجې عجمان او د ځینې نورو اماراتو رجسټریشن په اړه خبره وکړم. دوستانو کم چا چې د دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې دي او د دوی میخ نښې نه دي نو دوی ته به زه ووایم چې تر ننه پورې په رجسټریشن کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. اوس هم صرف هغو کسانو ته اپروول ورکوی کیږي کم چا چې میخ نښې مقصد مستثمر وي یا انجینر یا د دې نه هم د دوی میخ نښې نور هیڅ چا ته هم اپروول نه ورکوی کیږي. دغو غواړو څخه مې هیله دا ده چې څو ورځې انتظار وکړئ ممکن چې په نږدې راتلونکو ورځو کې دوی ته هم د اپروول ورکولو لړۍ پیل شي. کم کسان چې په وطن کې دي او دوی باندې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی او یا په دې کې کم چا ویزې ختم شوي دي نو دوی ته تر اوسه پورې هیڅ ستونزه نشته. دوی دا هیڅ کله هم نه ورخطا کیږي نه د دوی ویزې کینسل شوي دي او نه تر اوسه پورې کوم رسمي اعلان شوی دی چې مونږ د دې خلکو ویزې کینسل کړي دي. نو تاسو بالکل مه ورخطا کیږئ. څو ورځې صبر وکړئ انشاءالله چې تاسو ته به اپروول درکړی شي.
نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شي. که بیا هم تاسو سره کومه پوښتنه وي نو مهربانۍ له مخې ماته په واتساپ باندې میسج وکړئ. زه به کوشش وکړم چې تاسو ته جواب په وخت درکړم. نور دغه ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي او دوی سره چې کوم تشویش دی دغه په اړه هغه ختم شي. که چیرې احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. نور په الله سپارم. الله پامان. د ویډیو اریانا ټراول سپانسر کړی ده چې کم تاسو تر افغانستان پاکستان سربېره واړې دنیا ټیکټونه په مناسب قیمت ترلاسه کولی شئ. ورسره د اماراتو ویزټ ویزې، د نورو ملکونو ویزټ ویزې، عمرې پیکیجونه، هوټل بوکینګ، د اماراتو سیل او په اوس وخت کې کم کسان چې د افغانستان پاکستان څخه اماراتو ته راځي د هغو لپاره رجسټریشن کول خدمات هم وړاندې کوي. بلې ډېر ښه خدمات چې تاسو هر ځای کې موجود وئ د دوی څخه ټیکټ اخیستی شئ. کله هم چې ټیکټ واخیستو هغې نه پس د دوی اکاونټ ته پیسې ولیږئ. دفتر یې په دیره دوبۍ کې دی. د کوم اډرس چې تاسو ته ښکاري د دې له لارې تاسو کولی شئ چې د دوی دفتر ته ورشئ او د کومې واتساپ شمېرې چې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې تاسو د دوی سره تماس نیولی شئ.